سیالیت د نړۍ دی رسون زما وطن قربان دي شمسکنا زما افغانستان جوړون بدی حتمنا قربان دي د کونړ د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او ګران اوریدونکو زموږ سلامونه او پیرزوینې ومنئ. هیله ده چې ټول به خوښ او خوشحاله یاستئ. په کونړ کې د صنعت او سوداګرۍ ریاست او دغه راز د تسل ګروپ په ګډه همکارۍ باندې دلته د کورنیو تولیداتو ملي نندارتون جوړ شوی دی. په دغه نندارتون کې تقریبا 50 بېلابېلې غرفې جوړې شوي دي چې د افغانستان بېلابېل تولیدات پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. له موږ سره اوسئ او د نندارتون د ګډونوالو څرګندونې را سره په ګډه واورئ. زما افغانستان جوړون بدی حتمنا قربان دي شمسکنا قربان دي شموت. کونړ ولایت کې د داخلي تولیداتو دویم نندارتون دی چې تیر کالم ترسره شوی په 1403 کال کې او دا اوس ترسره شو. نن ورځ افتتاح وه. نو هدف د دې نندارتونونو هغه زموږ او ستاسې د صنعتکاران او تولیدکاران چې څوک تولید کوي د هغې تشویقول دي چې خپل تولیدات لا زیات کړي او هغه باکیفیته کړي. دې حد ته ورسوي چې موږ صادرات ولرو نورو ملکونو ته او خپل ملک هم زموږ او ستاسې په خودکفا شي د نورو وارداتو نه. او دویم هدف نندارتونونو کې دا دی چې تجاران او د صنعتکاران ورسره موږ هماهنګ کړو. دغه رنګې د سرمایه ګذارۍ فرصتونه موږ او تاسې معلوم کړو او هغې ته سرمایه ګذاران تشویق کړو. دغه رنګې د موږ او تاسې د عوام او ولسونه د خپلو تولیداتو سره اشنا شي چې هغوی په خپل روزمره زندګۍ کې هغه خپل تولیدات وکاروي په زیات دې چې خارجي تولیداتو باندې هغوی مصرف کوي او هغه کاروي. باید خپل تولیدات وکاروي چې زموږ او ستاسې هغه سرمایه به هم په خپل ملک کې پاتې شي او هغه ګټه چې ده هغه به هم خپلو صنعتکارانو او تولید کوونکو ته ورشي. تسل خان د تسل ملي او نړیوال نندارتون مسؤل یم. خوشبختانه موږ د مشرقي ولایتونو کورنیو تولیداتو ملي نندارتون چې 14 د اقرب کونړ اسداباد ښار کې موږ پرانیسته چې دغه نندارتون به د 3 ورځو لپاره ادامه لري. په دې نندارتون کې د مشرقي ولایتونو کورنیو تولیدات نندارې ته وړاندې شول چې مجموع کې 50 غرفې داخلي تولیداتو لپاره ځانګړې شول. د دې نندارتون اصلي هدف دا دی چې زموږ هیوادوال تاجران وکولی شي بالخصوص زموږ هیوادوال د افغانستان داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي، لیدنه وکړي ترېنه او زموږ کوم د نورو ولایتونو تاجران چې دي محصولات یا خدمات چې دي هغه کونړ په ولایت کې د کونړیانو لپاره وښودل شي او هغې ترېنه استفاده وکړي او تجارانو یو بل سره خپل قراردادونه لاسلیک کړي. ستا دشتې او رغنې به سمسورې کړمه ګله زما زړه او کوږله زما زړه او کوږله. نوم مې عبادالله زمانځی دی. په کونړ ولایت کې د سنفارما چې داخلي تولیدي شرکت دی د دوايانو د هغه د بازار موندنې او د خرڅلاو د عمومي مسؤل په توګه باندې دنده ترسره کوم. د هیوادوالو څخه مو غوښتنه دا ده چې د ټولو په هره برخه کې د ټولو داخلي تولیداتو څخه استفاده وکړي تر څو ټول داخلي شرکتونه په پښو ودرېږي او په داخل د افغانستان کې ټول شرکتونه پیشرفت وکړي او ټول فایده افغانستان داخل کې پاتې شي. او د تلویزیونونو او د شرکتونو د نندارتونونو د ترتیب کوونکو څخه مو غوښتنه ده چې په آینده دپاره بیا داسې پروګرامونه په لار واچوي تر څو ټول هیوادوال په ټولو سیمو کې وپوهېږي چې په داخل د افغانستان کې داخلي شرکتونه شته دی او خپلو هیوادوالو ته داخلي تولید ترسره کوي. په ټولو برخو کې باید تولیدات داخلي ترسره شي او نندارې ته وړاندې. محمد جابر د څوکۍ نه شیزونه راوړي دي. دلته نندارې ته هم ډبل بیټې، دروازې، الماریګانې د هر قسم شی موږ جوړوی شو انشاءالله. دې نه راتلونکي کې به ښه خواري او هغه به کوو. نورو ولایتونو ته باید موږ هغه کوو. په ټولو دې ولایتونو خلکو باندې موږ دا غږ کوو عوام ولسونو باندې چې مثال د بل ځای پی وي سي او دې شیونه تېر شي د کونړي لرګي استفاده وکړي. ښه شی دی او اعلی شیزونه دي. حیران بنړۍ دسته ښایسته کړم ګلشنه قربان دي شمسکنا
حیران بنړی ما نوم امیر ګلاب شینواری دی د شیګل د ولسوالۍ اوسېدونکی یم د مومن شینواري په نامه باندې شرکت لرو موږ او دا موږ خپله دلته د افغاني تولیدات دي موږ دلته په څوکۍ کې او په شیګل کې او په کاناډل کې په درې ساحو کې دا موږ په خپله جوړوو او دغه کوي دا قالین دي افغاني قالین دي او دغه دي دا موږ دلته په څوکۍ کې جوړېږي او په شیګل کې جوړېږي او په کاناډل کې جوړېږي په درې ساحو کې موږ خپلې سنټرې لرو او زنانو په لاس باندې جوړېږي او دغه کېږي او دا اوس موږ د نندارتون ته راوړلي دې دپاره چې دا خلک مطلب دا د افغاني تولیدات دي چې د دې نه استفاده وکړي او د دې نه فایده اوچته کړي تر څو پورې چې دی په دې پلسټکي قالیچو باندې کښېني او دغه کېږي نو د هغو نه دا ښه دي ځکه چې دا وخت هم زیات لري او دا د عمرې دایمي شیان دي او دغه کېږي او طبیعي شیان دي د هغو نه جوړ دي نو نندارتونونه خو ډېر ګټور دي انشاءالله باید په دولت نه غوښتنه دا ده چې نور نندارتونونه په هر یو ولایت کې موږ ته جوړ شي او دغه شي باید چې موږ کېدای وکړو چې دا افغانان د خپل د افغاني تولیدات وپېژني او د دې نه استفاده وکړي. نصرت الله نسیمي یم د ورټپور ولسوالۍ نه د کونړ ولایت د ورټپور ولسوالۍ نه دا چې موږ د ډي آر سي په همکارۍ باندې دلته غرفه لګوله په دې نندارتون کې دا نندارتون زموږ دپاره نه بلکې د ټول نړیوال لپاره د افغانستان لپاره ډېر یو څه دي ځکه زموږ ډېر څه نړیوال ته وړاندې کوي دا چې موږ خپل تولیدات دلته راوړي دي د کوچ دي پنیر دی شوده دي مستې دي نو دا زموږ دپاره یو ښه ویاړ دی ځکه موږ په خپل ځان بساینه پیدا کوو د نور ملکونو نه خلاصېږو د افغانستان د خلکو نه مې دا غوښتنه ده چې په خپل ځان په خپله کار وکړي داسې نه چې نور مؤسساتو یا د هغه نړیوال ته محتاج چې د افغانستان دولت نه مې دا غوښتنه ده چې داسې نندارتونونه ډېر ډېر جوړ کړي ځکه چې موږ خپل ډېر محصولات لرو چې دا موږ نړیوال ته شو کړو او هغې ته ښکاره شي سیالۍ ته د نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دې شم مسکنه زما افغانستانه جوړوم به دې حتمنه قربان دې شم مسکنه ټولو قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو نندارتونونه که په هرې برخه کې ترسره کیږي که د کتاب نندارتون وي که د مشینرۍ نندارتون وي که د زراعت په برخه کې نندارتون وي د دې ګټې زښته ډېرې دي دا نوي ځوانانو ته یو فکر ورکوي چې موږ څنګه کولی شو چې زموږ ټولنه په خپلو پښو ودرېږي موږ څنګه کولی شو چې د صادراتو پر ځای باندې په وارداتو باندې فکر وکړو موږ څنګه کولی شو چې د خپلې ټولنې هغه اړتیاوې خپله حل کړو احتیاجي ډېر سخت کار دی که یو لاس بل لاس ته هم احتیاج وي انسان له ستونزو سره مخامخ وي دا چې یو هیواد د بل هیواد بېلابېلو شیانو ته احتیاجات ولري نو دا خپله د یو مملکت لپاره ډېره لویه ستونزه ده او اقتصادي پیاوړتیا د صنعت پرمختګ د انسان او د یوې کورنۍ او د یوې ټولنې او د یو مملکت او د یو ولایت راتلونکی جوړوي نو د راتلونکي د جوړېدلو لپاره ډېره ضروري خبره ده چې نندارتونونه جوړ شي او د دې نندارتونونو څخه زده کړه وشي سیالۍ ته د نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دې شم مسکنه زما افغانستانه جوړوم به دې حتمنه د ټول هیواد په هره برخه کې امنیت تامین دی او هر څوک کولی شي چې هغه خپل استعداد استعمال کړي او خپله لاسته راوړنه ولري او خپل هیواد هم په پښو ودروي او د خپل کور حلاله نفقه هم د حلال کسب نه دا پیدا کړي او زمینه ورته الحمدلله برابر ده چې هغه امنیت دی او هېڅ قسمه مشکل او ستونزه نشته دی هره ستونزه چې راځي هغې ته موږ د حل لار ور پیدا کوو سیالۍ ته د نړۍ دې رسوم زما وطنه قربان دې شم مسکنه زما افغانستانه جوړوم به دې حتمنه